کله دې د ژوند تر ټولو قوي احساس تجربه کړی هغه وخت نه چې ستا په شاوخوا کې خلک وي بلکې هغه لحظه چې ته ځان ته وګورې او پوهه شي ته د هیڅ چا محتاج نه یې. ژوند هماغه وخت خوند پیدا کوي چې ته د ملاتړ لپاره لاس نه نیسي بلکې په هماغه لاسونو ځان پورته کړي. خلک درنه تللی شي او وعدې ماتېدلی شي خو که ته ځان ولرې بیا نړۍ هیڅ نشي درڅخه اخیستلی. خپل ارزښت د خلکو په ستاینې مه تړئ، خپل قیامت د خپل زړه په باور کې ولټوئ او همدلته ژوند ښکلی کیږي. کله چې پوهه شي خپله کافي نو بیا په ژوند پوهیږي.